اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي او دا د وندرشیر پریمورا ویډیو ایډیټینګ ویډیو نمبر 8 ده. په دې کې به هغه اپشن کوم چې زموږ نه پاتې وو کور دې نه مخکې تاسو زموږ سپورټ پښتون چینل نی سبسکرایب کړئ نو هغه سره سبسکرایب کړئ. په هغه د یوټیوب ارننګ کورس هم روان دی اډوب فوټوشاپ CSS 3 چې دی دا غي کورس په هم روان دی چې پکچر بسنګ چې کوم دی ایډیټ کې صحیح شو جی. او وندرشیر پریمورا په دې وخت تاسو ګورئ دا چې کوم دی سیریز په سټپ بای سټپ وګورئ ان شاء الله تعالی تاسو به د ویډیو ایډیټینګ هم پروفیشنل طریقې سره زده کې. بس دا چې دی چې کوم مین اپشن دی دا تاسو زه کمپلیټ کوم په دې بیا چې دی او خو افیکټیو په دې باندې بیا جوړو صحیح شو جی. دلته کې چې کوم اپشن موږ نه پاتو دلته کې زه ویډیو امپورټ کوم دلته کې لومبي چې دی میډیا ده صحیح شو جی. په دې میډیا کې تاسو ته ما ویل چې د ټول ویډیوګانې موږ امپورټ کولی شو په کومې طریقې ویډیو امپورټ کوي دا هم درته ښودلو خو دلته کې څه اپشن موږ نه پاتې وو. دلته کې زه یو بل کلیپ امپورټ کوم صحیح شو جی. دلته کې چې دی موږ یو ویډیو ډیلیټ کولی شو دلته کې چې کوم دی موشن بیا ډیلیټ کولی شو موشن دا موشن د چې پلی شي صحیح شو جی. تاسو کتلی شئ دا ډیلیټ کولی شو موږ دلته کې دیږي نه موشن ډیلیټ شو بس دلته کې په ځای پاتې شوه دا ویډیو. ورپسې چې د میوټ کولی شو میوزیک په د ویډیو نه ختمولی شو چې لکه بیا په هغې باندې میوزیک نه صحیح شو جي. دغه هم دلته کېږي. ورپسې چې کوم دی سپلیټ د ویډیو کټ کول دي چې کله ته ویډیو کټ کوې لکه څنګه چې دې ځای نه کټ کېږي دغه سپلیټ اپشن چې دی هغه دې ځای کې هم دی. ورپسې ګرین سکرین تاسو ته چې څنګه مخکې ویډیو کې ما ویل چې دا ګرین سکرین دی هغه چې کوم دې ځای نه کولاویږي. ورپسې چې ایډیټ باندې کلیک کې ایډیټ باندې کلیک کې نو هم به تاسو ته چې کوم دی دا موشن او آډیو دا دواړه به تاسو ته کولو صحیح شو جي. دا به درته راشي. ورپسې چې دی دلته کې بیا اډوانس اپشن چې دی هم دا دغه اپشن دی چې په دې کلیک کې هم به درته بیا دغه کولو شي ډایرکټ پاته هغه وینډو پاپ اپ شي صحیح شو جي. دغه زما خولي. ورپسې دلته کې موږ خبره کوله د میوزیک داسې چې دی دا ما تاسو دې کې سره ویلي چې دلته کې میوزیک تاسو میکس کولی شي خو څنګه طریقې سره به کوئ دا هم درته زه ښیم. دلته کې ما کلیپ ایډ کړ 2 کلیپه مې ایډ کړل. ورپسې چې دی دلته کې یو میوزیک هم پکار دی خو بهرحال زه یم چېرې دا به د دې نه به بیل کړو صحیح شو جي. دا میوزیک راغی. اوس چې دی دا یو دې کې میوزیک ونیسي دی نه ما بیا کړو خو بهرحال دلته کې چې کوم دی په دې کې میوزیک دی او په دې کې میوزیک دی نو دې ځای نه چې کوم دی ته دا میوزیک کنټرول کولی شي صحیح شو جي. چې په کوم کې میوزیک دی په هغې باندې چې کوم دی د دې دا والیم یې راغلی صحیح شو جي. دا نور ساده دي په دې والیم لومبي چې کوم دی دا ویډیو د ویډیو مین دا چې کوم تاسو دی آیکن نه هم تاسو ته پته لګي چې دا یو یادوي. ورپسې چې دی PIP چې دی دا ورپسې د لین خبره کوي د دویم لیر چې دی نو په دې کې وی آډیو شته دی صحیح شو جي. ورپسې بیا آډیو خبره کوي نو آډیو په دې لاندې کې هم آډیو دی صحیح شو جي. په دې نورو کې نشته دی چې ته 1 2 3 4 5 آډیو دلته کې ته میکس کولی شي صحیح شو جي. 15 آډیو کلیپ چې دی ته دې ځای نه کنټرول کولی شي. دا د یو آډیو چې دی ته دې ځای نه چې کوم دی سلو کول تیزولی شي کله چې ته خبرې کوې او د هغې سره چې کله ویډیو چېرته کې جوړی نو هغې سره لاندې میوزیک وي. که ته فلمونه یا ډرامې ګورې نو فایې کې هم چې دی هر یو ډرامې دپاره د هر یو فلم دپاره خپل یو میوزیک تیارېږي او هغه ټول فلم کې هغه استعمالیږي په یو خاص ځای کې نری میوزیک چې دی په هغه ویډیو کې لګېدلی شي لاندې نو هغه د دې نه کنټرول کېږي صحیح شو جي. هغه شان دی که ته هم کولی شي چې یو میوزیک پرېږدې چې هغه تیز وي په دې بل والیم کم لکه دا والیم ما کم کو د دې بل والیم دې تیز وي صحیح شو جي. داسې ته کولی شي دلته کې ورپسې بل میوزیک ته هم ایډ کولی شي لکه 15 میوزیک د دې ځای نه چې کوم دی د هغې والیم ته تیزولی کمولی شي صحیح شو جي. او دلته کې چې کوم دی دا اپشن د سره لپاره دی نو دا اپشن د دې دپاره چې کله ته انټرویو لګې نو ته میوزیک چې دی ته بیا چېرې لیفټ میوزیک دغه ته ځي او رایټ ته ځي یا چې کله ته میوزیک ولګې خنډپیا نه ولګې نو په هغې کې چې دی کله یو میک ته اواز ځي او کله بل میک ته اواز ځي نو اکثر تاسو به کتلي وي او که تاسو دغه ایکسپیرینس چېرته نه کړی چې صرف په یو میک اواز ځي او په دې بل میک ته نه ځي نو هغه د دې چې کوم دی ته کنټرول کولی شي یو میک باندې به اواز وي او په دې بل باندې به کم وي صحیح شو جي. د دې ځای نه ته کنټرول کولی شي آډیو چې کوم دی په دې ځای نه ته لیفټ او رایټ چې دی دواړه کولی شي د دې ځای نه صحیح شو جي. دا ماسټر ساوند دی دا د ټول چې ته بیا ایډیټ کوې د هغې ساوند چې ټول د 15 وړاندې میوزیک چې دی بیا د دې نه کنټرول کېږي اواز کمولی او تیزولی شي صحیح شو جي. دغه ته کولی شي دغه آسان اپشن دی. دلته کې دا زه ډیلیټ کوم دلته کې ورپسې میډیا سره چې کوم دی دلته کې کلر راځي سمپل بیکګراوند دی دا بیکګراوند چې دی دا ته بیا
دلته کې امپورټ کولی شي. لکه زه یو بیک ګراوند امپورټ کوم راغی یا د دې نه چې دی ته ډایرکټ په دې باندې کلیک کولی شي. دلته کې هم راوستی چې څونه سټیج غوله پکاري بعد ټیم کې دغه په کار راځي بیک ګراوند دلته کې به استعمالو کله هم په کار راغلی تاسو دې نه راغستی شي استعمالولی شي. صحیح شو جی. ورپسې میوزیک دی. میوزیک کې مختلف قسمه میوزیک دوی ته الریډي چې دی په دې کې انسټایل درکړي دي ډاونلوډ شوي درکړي دي تقریبا ډاونلوډ شوي چې دی 22 دي په دې کې دننه چې دی بیا مختلف قسمه نور میوزیکونه دي. صحیح شو جی. دلته کې چې ورپسې دا چې دی په دې کې یو کم نوې میوزیک دی لکه دا واړه واړه کلیپونه دي لکه د پیشو आवाज دی د پلی کوم دته دلته کې چې دی بیا د هوا आवाज دی دلته چې دی. صحیح شو جی. دلته کې کوم د ګډي आवाज دی دلته مختلف قسم आवाजونه دي په دې کې چې کوم نه ته دلته کې ډاونلوډ کولم شي چې کله ته د نت کنیکټ کې او دا ډاونلوډ کې بیا چې کله رجسټریشن غواړي کومې طریقې سره به رجسټر کړي نو هم تاسو ته ما خولې ده. صحیح شو جی. نو په لومبي ویډیو کې چې دی رجسټریشن ته ما خولې به دوباره بیا رجسټر کی. صحیح شو جی. په دې کې د سنشته دی ورپسې راتلونکي اپشن چې دی په ټیکس باندې په خبره کوو ځکه چې په ټیکس کې ټول مین خبره چې دا د کې د ټیکس چې دی په دې کې ډېر زیات او افیکټیو دنه نو ان شاء الله تعالی په دې یو پروفیشنل ټیکس کوم طریقې سره کیږي هغه طریقه به تاسو خایم او تاسو په خپل بیا په خپل کمپیوټر باندې د خپل ویډیو د لپاره خو بهترین لیکل چې دی د ویډیو د پاسه څنګه راځي دا به تاسو بیا او دغه کې چلیز دغه پر راتلونکي ویډیو کې صحیح شو جی. نو ملويږي په بل ویډیو کې د الله فامان.